سهار وختي د خوبه پاسې او کور ته ځې چې ناشتې لپاره هګۍ پیدا کړې. خو ناڅاپه وګوري چې ستا چرګه تا ته داسې ګوري لکه د کور مالک وي او په لوړ غږ کوي د هګۍ زما د تا ته اجازت نشته چې راولې. صبر وکړه. چرګه خبرې کوي او نه یوازې خبرې بلکې داسې چلونه کوي چې د ټول کلي ژوند ګډوډ کوي. نن به موږ د یوې داسې چرګې قصه واورو چې کلي خلکو ورته عجیب نوم ورکړی و، د شیطان چرګه. که تاسو زموږ په چینل نوي یې نو زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ. په یو ښکلي کلي کې چې شنې غرونه یې چاپیر وو، یو ساده بزګر اوسېده چې نوم یې ګل محمد و. ګل محمد ډیر ساده خو لږ تنبل سړی و، ځکه هغه 3 شیان ډیر خوښول: خوب، ډوډۍ او بیا خوب. یو ورځ یې ملګرو ترې په ټوکه وپوښتل: الکه ګل محمد کله نه کله کنتیا او کنه صرف خوراکي او کار کوم هو چې کله وګشم. یو ورځ ګل محمد بازار ته لاړ چې څو چرګې واخلي ترڅو له هغو هګۍ ترلاسه کړي. هلته یې یو بوډا سړی ولید چې یوازې یوه چرګه یې خرڅولې. چرګه عجیبه ښکارېده، سترګې یې داسې ځلېدې لکه چې کوم پلان جوړوي. بوډا سړی وویل: دا چرګه ډېره عجیبه ده او ډېره خاصه هم ده. چرګه هم خاصه وي؟ خو که یې واخلې نو بېرته ما راځي شکایت دی. کله چې ګل محمد چرګه کور ته راوړه، هغه یې په انګړ کې خوشي کړه. چرګه شاوخوا وکتل، بیا یې داسې غږ وکړ: خوک 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 خوک. خو دا عادي غږ نه و، داسې و لکه څوک چې وایي دا کور اوس زما شو. ګل محمد وخندل او ویل: ها چالجی هګۍ وچو شبته هو ما هګو دفره راوسته یې. دا زما باز نه یې. سبا سهار ګل محمد پاڅېد. هغه خوشحاله و او فکر یې کوه نن به تازه هګۍ وخورم. هغه د چرګو ځای ته ولاړ، خو هلته هیڅ هګۍ نه وې. یوازې هغه عجیب چرګه ولاړه وه او د هغې مخې ته 3 هګۍ پرتې وې. خو کله چې ګل محمد لاس ور وغځاوه، چرګې ناڅاپه حمله وکړه. کوواک، هی چی میگی؟ کوواک. چرګه د هغه پسې منډه کړه. ګل محمد منډه وکړه او چرګه بیا پسې منډه وکړه. د کلي خلک حیران ولاړ وو. یو ماشوم ویل: ورته وګوره د ګل محمد نه یې سمې منډه کړې. ورو د کلي خلکو دا خندونکې صحنه هر روز لیدله. ګل محمد به هر سهار هڅه کوله چې له چرګې هګۍ واخلي، خو چرګه به سمدستي د هغه پسې منډه وهله او ټول کلیوال به ورته ولاړ وو او خندل. یو سړی په ټوکه وویل: الکه ګل محمد د چرګه ته نور خرابي هده لري. خو اصلي ستونزه لا پیل شوی نه وه. یوه ورځ چرګه ناڅاپه د ګاونډي کور ته ولاړه او هلته یې د هغوی ډوډۍ وخوړه. بیا بل کور ته ولاړه او د هغوی کچالو یې هم وخوړل. حتی د ماشومانو بسکټونه یې هم غلا کړل. ماشومان په چیغو شول او ویلې: اجازه مونږ د مکلکه. او له هماغې ورځې وروسته د کلي خلکو هغې ته یو نوی نوم ورکړ: د شیطان چرګه. خو تر ټولو عجیب کار لا پاتې و. یو شپه ګل محمد له خوبه راویښ شو، ځکه چې د انګړ له خوا یو عجیب غږ واورېد، داسې لکه څوک چې پټ پټ پلان جوړوي. هغه ورو بهر ووت، خو کله چې یې انګړ ته وکتل نو حیران پاتې شو، ځکه چې چرګه د کلي د نورو چرګو سره ناسته وه او داسې ښکاره کېده لکه چې هغوی کومه مهمه میټینګ کوي. ګل محمد په حیرانتیا ور وویل: دا چرګه بیا سپلان جوړه د دې شیطان نه هو زه در تنګ شویم یار. سبا سهار ګل محمد بیا د چرګې د عجیب و خرابو کارانو سره مخ شو. چرګه د کلي نورو چرګو سره یو ځای شوه او داسې ښکارېده لکه د چرګو یو غلوکي فوج جوړ شوی.
ناڅاپه چرګه د کور شاته د هګیو ځای ته منډه کړه او خپلې ټولې هګۍ یې په ډېر منظم ډول سره داسې ترتیب کړی لکه څوک چې یو مشکل پزل حلوي. هماغه وخت د کلي خلک بیا راټول شه او د کلي تر ټولو زیرک ماشوم په حیرانتیا سره وویل: د چرګان خو جادویان دي او شیطانیان. ورو ګل محمد پوه شو چې دا چرګه شیطانی نه ده بلکې یوازې ډېره هوښیاره او خندونکې ده. نو هغه پرېکړه وکړه چې له چرګۍ سره جوړجاړی وکړي. هر سهار به یې د هغې لپاره هګۍ پرېښودې او چرګۍ به بیا د خلکو شیان نه خوړل. چرګۍ هم داسې غږ وکړ لکه چې د دا خبره یې ومنله. له هماغې ورځې وروسته د ګل محمد کلي د خندا ځای شو. خلک به هره وره راتل چې د چرګۍ خندونکي حرکتونه وګوري او ګل محمد د کلي تر ټولو خندونکي کیسه ویونکی شو. پیغام دا دی: کله کله هغه شیان چې موږ ته ستونزه ښکاري که په حوصله او هوښیارۍ ورته وګورو نو هماغه ستونزه زموږ د خندا او خوښۍ سبب هم کیدای شي.